پیل د الله تعالی په ډېر خوږ او مبارک نوم سره. په تسپو شوه، په ریا په ځان ښودو شوه، بزرګي هم د تندو په تورېدو شوه، د احرام منظور د ټولې دنیا ولید، بندګي هم د کعبې له تاوېدو شوه. زما ډېرو ښاغلو او واغلو دوستانو سلام او ښې چارې. څو زره کاله وشول چې انسانان جنتري کاروي یا له هغې سره اشنا دي. غازي امان الله خان ولې قمري هجري سنه یا کلیزه په شمسي باندې بدله کړه، او نن په نړۍ کې څومره کلیزې یا سالنامې مروجې او یا د کار لاندې دي، او بالاخره موږ د قطر له شیخانو او د ترکانو څخه څه زده کړل. د همدې پوښتنو د ځواب موندنې د یوې هڅې په توګه ستاسو په خدمت کې یم. د لرغونپوهنې یا ارکیالوجي او د ټولنپوهنې یا سوسیالوجي متخصصین او پوهان په دې باور دي چې له نن څخه تقریبا 15,000 کاله وړاندې انسانانو د جنتري پیل د قمري حساب له مخې پیل کړی دی. په دې معنا چې په هغه وخت کې عام ذهنیت دا و چې مځکه یوه هواره او ثابته تخته ده، حرکت نه کوي. لمر له ختیځ نه د لویدیځ یا د غرب په طرف ځي، ډوبیږي، چې د دې په پایله کې شپه ورځ راځي. خو دوی به د خپل ښکار او د خوراک د پیدا کولو لپاره د سپوږمۍ په حساب باندې ورځې او شپې شمارلې. نو د دغه حساب نه دوی فکر کوي چې لومړنۍ جنتري چې انسانانو پیل کړې ده هغه قمري وه، نه هم دغه شمسي یا لمریزه. بیا له حضرت مسیح له میلاد څخه 4500 کاله وړاندې د سومریانو د عصر یا مدنیت چې د دجلې او د فرات د سیندونو په خوا او شا کې چې په عراق کې دي هلته تیر شوی دی. دوی لومړني کسان وو چې دوی د قمري تر څنګ لمریزه سالنامه هم پیل کړله. ځینو نور پوهان بیا وایي چې نه، اصلي خلک هغه د برونز مدنیت عصر دی چې له دوی نه تقریبا 2,500 کاله وروسته راغلي دي. ځینې بیا نور په دې باور دي چې د دوی تر څنګ فرعونیانو لرغوني مصر کې دوی دغه سیستم عملی دوی پیل کړل، خو د 12 میاشتو په ځای باندې دوی د کال دپاره 14 میاشتې ټاکلې وي چې وروستۍ میاشت به یوازې 15 ورځې به وه. ولې کوټلی حقیقت او شواهد داسې ښایي چې په رسمي او په نهایي ډول باندې لمریزه کلیزه رومن امپراتور چې د هغه نوم جولیس سیزر یې نوم و، او دا د حضرت مسیح د پیدایښت نه یوازې 40 کاله وړاندې دغه کړله، معرفي او مروجه کړه په خپل ډېره پراخه قلمرو کې. البته دوی د دې تر څنګ چې دوی مروجه کړه، د دې په کال دپاره 4 فصلونه هم وټاکل. خو ویل کېږي چې په دغه وخت کې دې ته د جولیاني نوم ورکړل شول. دا اوس چې موږ او تاسو د جولای میاشت کاروو یا نوم ورته اخلو چې یوه میاشت د میلادي کال، دغه جولای هم د دغه جولیس د نوم نه راغلی ده. بیا د هغه وراره چې د هغه خلیفه او ولیعهد و، د ده د مرګ نه وروسته هغه بیا اګسټس، بیا د هغه په نوم باندې د اګست میاشت د ده د وراره یا هغه دویم امپراتور پورې تړل شوې ده. بیا بالاخره په 1582 میلادي کال کې د روم د کاتولیکانو ستر پوپ هغه ګریګوري 14 دغه کې یو څه اصلاحات راوستل او د حضرت مسیح د پیدایښت لومړۍ ورځې د میلادي کال پیل یا شروع وګڼله، چې دا دغه ته د ګریګورین دغه ورته وایي جنتري یا کلیزه ورته ویل کېږي، چې دغه حساب اوس تقریبا تاسو پوهېږئ چې په نړۍ کې یا د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو شمېر 195 دی. د دې د جملې نه د 195 څخه 188 هیوادونه چې سعودي عربستان چې د اسلام مرکز دی دا هم پکې شامل دی. دوی هم دغه ګریګورین یا دغه میلادي دغه کوي کلیزه کاروي، چې اوس یې د 2024 کال د جنوري د میاشتې 8 نیټه ده، او دا کال که ډېر ناوخته نه وي تاسو ټولو ته د مبارک او بختور وي. دغه سړي دغه پوپ ګریګوري بیا د دې دپاره دغه میاشتې منظمې کړلې او دغه د 315 ورځې ورته وټاکل شولې. البته هر 4 کاله بعد یا وروسته چې کله میاشتې پوره کېږي نو بیا 316 ورځې کېږي
چې دې ته موږ تاسو ورته کبیسه کال یا په انګریزي کې ورته لیپ ییر ورته ویل کېږي. دا د همغه وخت نه دی او تر اوسه پورې په ټولې دغه کې په ټولې نړۍ کې معتبر دغه تقویم یا سالنامه یا کلیزه همدا ده. البته باید وایم چې همدا اوس په نړۍ کې د دې ترڅنګ یو 40 نورې کلیزې هم شته چې د مختلفو ملکونو او توکمونو لخوا په رسمي او غیر رسمي شکل باندې دوی کاروي چې په هغې کې عبري، چینایي، د لاتین امریکا مایا او د شمالي افریقیا بالخصوص د الجزایر د امازیغ جنتري پکې ډیره مشهوره ده. د اسلام له راتګ نه مخکې د عربانو د جاهلیت په وخت کې د همغه د جاهلیت نمونه او همغه کلونو نمونه یې کارول، ځکه تاسو پوهېږئ چې په عربانو کې دغه د شبه جزیره عربي کې هیڅ قسم سیاسي نظام، دولت، مدنیت وجود نه درلوده. نو د دوی نمونه او د میاشتو نمونه هم د شخصیتونو یا د مهمو پیښو په نوم باندې به نومول کېدلې. مثلا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایښت کال دوی ته عام الفیل ورته ویل کېږي. نو د اسلام په شروع کې د پیغمبر صاحب د وفات او بیا د ابوبکر صدیق د خلافت په هغه لومړنۍ مرحله کې چې 2.5 کاله دی، په دې کې هم مختلف دغه کارول کېدلې پیښې او دغه قمري میاشتې نومونه کارول کېدل، مګر منظم د کلندر یا د جنتري دغه دلته نه و، یعنی سیستم دلته رایج نه و. بیا په د کله چې حضرت عمر رضی الله عنه یعنی دویم خلیفه واکمن شو، نو هغه ته د یو والی ابو موسی اشعري ورته یو خط راولېږه، پوښتنه یې وکړه چې اوس موږ کوم کال استعمال کوو، کوم میاشت ولیکو، څه وکړو. بیا د خپل نږدې ملګري چې په هغې کې علي بن ابي طالب هم پکې و، دوی راټول کړل. نو چا نظر ورکړ چې موږ باید د حضرت پیغمبر پیدایښت، چا وویل چې نه موږ د هغه د نبوت اولې وحي اوله ورځ، خو بالاخره د حضرت علي مشوره همدا وه چې بالاخره حضرت عمر ومنله ټولو په شریکه باندې چې د اسلام په تاریخ کې د عطف یا د ستر بدلون نقطه د هجرت دی، نه د وحي اوله ورځ او نه هم د پیدایښت. بیا هغه چې د خپلو ټولو والیانو او حاکمانو ته یې ولیکل چې پس له دې نه د هجرت لومړی کال زموږ او ستاسو قمري هجري کال دی، لومړی میاشت به محرم او آخره میاشت به ذوالحجه وي. دوستانو په دغه وخت کې زموږ په ټوله منطقه کې د پوهان عبدالله حبیبي د یو کتاب چې ما وکتل، په هغې کې د افغانستان تاریخ افغانستان بعد از اسلام هغه لیکي چې زموږ په دغه منطقه کې د پخوانی خراسان چې افغانستان او د هندوستان د په ټولو منطقو کې سنسکریتي یا دغه هندي میاشتې به کارېدلې، خو کله چې اسلام زموږ منطقې ته د امویانو د خلافت یا د واکمنۍ په محل باندې راغی، نو بیا د قمري میاشتو هجري کال همدغه د سنسکریت یا د هندي میاشتو ځایناستې شو. لومړي ځل لپاره د شمسي هجري فکر یا د نظریه د الپ ارسلان چې د سلجوقي مهم واکمن تیر شوی دی، د هغه زوی جلال الدوله ملک شاه چې د زوی او ځایناستې و، د ده په وخت کې رایده شو. او دا هم په هغه وخت کې د ده په دربار کې یو تعداد د ډېر د فلکیاتو او ماهرین چې په انګریزي کې ورته اسټرانومرز وایي، دوی په څنګ کې یو ډېر مهم شخصیت چې هغه تاسو له نوم سره حتما آشنا یې، چې هغه د فلکیاتو ماهر، شاعر، فیلسوف عمر خیام و. دغه د هجري شمسي کال د زیږېدنې به ورته وایم یا د دغه اصطلاح د رامنځته کولو اصلي سړی عمر خیام دی. د جلال الدوله ته ملک شاه ته مشوره ورکړه چې د هجري قمري ترڅنګ دی راځئ چې هجري شمسي هم پیل کړو. بیا دغه سلسله د همداسې را روانه وه تر څو چې په 1240 هجري کال کې چې په ایران کې هغه وخت کې وروستنی قاجاري پاچا احمد شاه قاجاري هغه د خپل دربار هغه مهم ریاضي پوه او نجومي د هغه نوم میرزا عبدالقادر اصفهاني، هغه یې راوغوښته چې دغه کال چې د هجري شمسي کال د دې کې یو څه اصلاحات او تعدیل راولي. بیا هغه چې دوی د ورته مشوره ورکړله چې کال باید 12 میاشتې وي. دغه د فصلونو نومونه چې د بهار، تابستان، خزان او زمستان دا نومونه د اصفهاني اصطلاح ده. د په اول وخت کې په رسمي بڼه باندې، البته پخوا به مو خو په رسمي ډول د دربار په اصطلاح کې دې سړي ځای کړل او هغه و چې بیا دوی فیصله وکړله چې د کال اولې میاشتې 6 میاشتې چې د حمل نه د سنبلې تر اخره راځي دا به دغه وي 11 ورځې وي، بیا ورپسې 15 میاشتې د دلوې تر اخره پورې به دا 10 ورځې وي
او د هوت میاشت به 9 ورځې وي چې هر 4 کاله بعد بیا هغه دیرش کېږي چې هغې ته بیا هم لکه مخکې مې چې اشاره وکړله دې ته کبیسه کال یا د 360 ورځې کېږي. له هغه نه وروسته د ده د مرګ نه وروسته بیا چې کله د رضا شاه پهلوي پلار په ایران کې محمد رضا نومېده چې کله هغه 15 کاله وروسته هغه واکمن شو نو د په رسمي بڼه باندې د خپل شاهي دولت او د خواوشا سیمو چې دوی په واکمني درلودله په هغې کې شمسي نظام رسمي بڼه ورته ورکړله او تر ننه پورې همغه نظام را روان دی. دلته یو خبرې ته باید ډېر مهمه اشاره وکړم چې په د افغانستان کې د اسلام له راتګ نه وروسته غزنویانو، غوریانو، ګورګانیانو، سلجوقیانو، هوتکیانو او دغه د درانیانو بالاخره د امیر حبیب الله خان تر مرګه پورې د ټوله زمانه کې وخت کې د افغانستان رسمي نظام په قمري هجري قمري سیستم او نظام باندې و. البته کوم معاهدې یا کوم تجارت به چې چون په منطقه کې پیرنګیان واکمنو نو په هغه وخت کې د دوی سره به ځینې راکړه ورکړه په میلادي یا ګریګورین حساب باندې کېدله خو عمومي قمري هجري کال په حساب باندې ټول دغه روان و دغه دولتي نظام په همدې روان و. خو د لومړي ځل لپاره غازي امان الله خان په 1401 هجري کې هجري شمسي کې چې دا 1922 میلادي یا ګریګورین کال کېږي په دې کې د یو پراخه اصلاحاتو په لړ کې دا هم د شمسي نظام ته واړوله او دا البته ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا د ایران نه د مدنیت دغه اغیزو په د باندې خو زه فکر کوم چې ډېر دا اړخ ورسره صحیح اړخ نه لګوي ځکه چې محمد رضا په 1403 کې هغوی رسمي بڼه ورته ورکړه مګر امیر امان الله خان غازي امان الله خان له هغه نه 2 کاله وړاندې یعنې په 1401 کې دا کار کړی دی دغه نظام د شمسي ته یې چاړولی د قمري نه نو فکر کوم 2 کاله د دې نه سابقه او دغه لري مخینه ورڅخه لري. دوستانو راځم اوس د پروګرام هغه وروستي مطلبي ټکي ته. د زمان سینه له رنګینو خاطرو او د زمین ګېډه له بدرنګو ککریو ډکه ده خو د تاریخ ارشیفونه د شمسي او قمري حسابونو له محاسبې بې نیازه دي. زما سره هم لکه ستاسو په څېر څو نارامه پوښتنې ښکته پورته کېږي چې آیا د سرو او شنو انقلابونو پتنګانو له خپلې ماضي څخه کوم عبرت اخیستی؟ آیا د کابل اوسنیو حاکمانو د قطر له شهزادګانو او شیخانو څخه چې خپل دغه وړوکی او کوچنی هیواد یې د نړۍ په نقشې څومره معتبر او مهم ګرځولی له هغه څخه یې څه زده کړي؟ او آیا په ترکیې کې دغو راټول شوو جنابانو له جګړو او دلغلیو څخه څه ترلاسه کړي چې یو ځل بیا دا دی د اورونو، غمونو، بمونو او جګړو ترانې غږوي؟ شک نشته چې هره جګړه ګټه او بیلات لري مګر له وخت څخه هغه څوک ګټه مومي او سود اخلي چې په قیمت یې پوه شي. مینه او مننه.